اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. د اختر پورس سریرش ضروری مسائل. اوله مسله دا که د اختر پورس باندې جنازه راغله حاضر شوه، اول به د اختر منځ کوي، بیا به جنازه کوي، د هغې نه بعد به خطبه وایي. دویم نمبر مسله عرفې ورځې ته عرفه ولې وایي؟ دا ځکه ورته عرفه وایي چې ابراهیم علیه السلام خوب لیدلی و چې اسماعیل علیه السلام ذبح کا، خو زړه کې شک و چې دا د الله د طرف نه دی که د شیطان د طرف نه دی. په دغه شپه باندې الله ورته د خوب حقیقت وښوده چې دا من الرحمن دی. عرفه پیژندلو ته وایي، دلته خوب صحیح وپیژندم. دریم نمبر مسله دا لفظ ضحا دی که اضحا دی؟ عید الاضحا بوایي که عید الضحا؟ صحیح چې دی عید الاضحا دی، عید الضحا نه دی. څلورمه مسله که اختر د جمعې په ورځ راغی، لکه دا زمونږ او ستاسو را روان اختر، نو د اختر په ورځ به د جمعې مونځ کولی شي که نه؟ کولی به شي. څنګه چې د اختر مونځ فرض دی، واجب دی، او نو داسې د جمعې مونځ هم فرض دی. عمل کې دواړه واجب دي او د جمعې ورځ مونځ په اعتقاد کې فرض دی. کم حدیث چې د عبدالله ابن زبیر صاحب دی کې علما تعویل کوي. صحیح خبره دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زمانه کې داسې مسله پیښه شوې وه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم بانډو والا خلکو ته وی تاسو ځئ موږ د جمعې مونځ ادا کوو. سنن ابي داود کې دا روایت موجود دی. نو د اختر په ورځ که د جمعې ورځ راغله نو د جمعې مونځ به مسلمانان کوي او د اختر ورځ هم. اختر مونځ هم. پنځم نمبر مسله افضل دا ده چې خطبه او مونځ د یو امام ورکي، ثواب دی کې ډیر دی. خو که د خطبې امام او د مونځ امام جداو نو جایز دی، خو افضل نه ده. شپږم نمبر مسله امام چې مخکې شي اول به په اول رکعت کې به اول سبحانک اللهم ووایي، بیا به شپږ تکبیرونه د هغې نه بعد به اعوذ بالله ووایي، بیا به بسم الله او سورت فاتحه او ضم د سورت کوي. یعنې تکبیرونه د اعوذ بالله نه مخکې دي. اووم نمبر مسله که د امام نه تکبیرونه هیر شو او په رکوع کې ورته یاد شو نو رکوع کې دې ووایي، پورته کېږي دې نه. اتم نمبر مسله که امام په مونځ کې سهو شه سجده سهو دې نه کوي. د جمعې او د اختر مونځ کې سجده سهو نشته. نهم نمبر مسله د اختر مونځ ته د ښځو تلل منع دي، ښځې به د اختر مونځونو ته نه ځي، خاص کر په دې دور الفتن کې. لسم نمبر مسله عیدګاه چې ده دا وقفي د پاره د مونځ کوونکي څنګه چې جومات دی، کم احکام چې د جومات دي دقه د عیدګاه دي. یو لسم نمبر مسله په یو ښار کې دوه عیدګاهګانې جوړول جایز دي، خو بې عذره نه. که عذر و یو عیدګاه کې نه ځایده نو دوه عیدګاه هم جوړولی شي. دولسم نمبر مسله په عیدګاه کې د جنازې مونځ ادا کېږي که نه؟ نو ادا کېږي، مشکل نشته. دیارلسم نمبر مسله که دا عیدګاه په هدیره کې وه نو مونځ جایز دی که نه؟ جایز دی، خو چې مخې ته قبر نه راسي. څوارلسم نمبر مسله که په عیدګاه کې د صفونو په منځ کې فاصله ډېره وه،
د دوو صفونو نه هم ډیره وه نو مونځ جایز دی که نه؟ جایز دی. 15 نمبر مسله، د جومات صفونه او فرشونه په عیدګاه کې خورول او په هغې مونځ کول دا جایز نه دی. د جومات نه به څوک صفونه او مصلې وغیره نه وړي چې په عیدګاه کې خوري کې په هغې مونځ وکړي. 14 نمبر مسله، وړوکي اختر کې به دا مونځ که وروستو شي خیر دی، خو لوی اختر کې به مخکې کوي دا افضله ده. حدیث کې راغلی دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به د واړه اختر مونځ کو چې لمر به 2 نیزې شو، او د لوی اختر مونځ به یې کو چې کله به لمر 1 نیزه شو. 18 نمبر مسله، د اختر په ورځ باندې نفلی مونځ کول د اختر د مونځ نه مخکې کور کې مکروه دي، عیدګاه کې مکروه دي. کله چې د اختر مونځ شو بیا عیدګاه کې نفلی مونځ مکروه دی او په کور کې جایز دی. 18 نمبر مسله، که چانه د اختر په ورځ د سهار مونځ قضا شوی وي نو اختر مونځ به کوي، داسې نه ده چې د اختر مونځ به پرېږدي، خو دا د سهار مونځ به د اختر د مونځ کولو نه بعد قضا راوړي. که چا مخکې راوړو نو ام جایز دی. 19 نمبر مسله، د اختر مونځ بی اذان او بی اقامت ای، دی کې اذان او اقامت نه. 20 نمبر مسله، امام چې کله خطبې ته پورته شي د اختر د مونځ نه بعد نو اوله خطبه کې به د ټولو نه اول 9 کرته الله اکبر ووایي، بیا به وروسته خطبه شروع کی. په 2مه خطبه کې چې اول پورته شي بیا به 2 کرته ووایي. 21 نمبر مسله، امام چې کله خطبې ته د اختر په ورځ پورته شي منبر ته کینی بنا بلکې مخکې د ناستې نه به خطبه شروع کوي. 22 نمبر مسله، د اختر د مونځ نه بعد دعا کول مستحب او سنت دي، دې ته بدعت ویل صحیح نه دي. 23 نمبر مسله، عیدګاه ته تلل پکار دي، د کلي جومات ته نه. بعض خلک بانې کوي کلي جومات کې مې مونځ کېږي، عیدګاه ته نه ځم، داسې دې نه کوي، بلکې عیدګاه ته دې ځي. که عذر و سړی سپینګیره او مریضو بیا خیر دی. د 24 نمبر مسله، د اختر د مونځ نه بعد مبارکي ورکول یو بل ته. حدیث کې راغلی دی تقبل الله منا ومنکم، دا سنت او مستحب دی. نو یو بل ته مبارکي ورکول جایز دی جمعات کې هم او د جمعات نه باندې هم. غیر د مبارکۍ د مسلې نه دا باقی 23 مسائل می درته د مسائل د رفعت قاسمینه وکړه او د مبارکۍ خبره باندې امام جلال الدین سیوطی رحمه الله مستقل کتاب لیکلی رساله، نو هغې مسئلې بحث ته نظم خو جایز دی. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه.